خوله ته ستا سلګۍ را رسېدلې ده ستا د غم سیلۍ را رسېدلې ده او ما د بېوسۍ حدونه ولیدل خرڅ ته ستا والی را رسېدلې ده ما د بېوسۍ حدونه ولیدل خرڅ ته ستا والی را رسېدلې ده بیا هم د اسلام په ضد کارونه کوي ګیره تر مرۍ را رسېدلې ده بیا هم د اسلام په ضد کارونه کوي ګیره تر مرۍ را رسېدلې ده او ګیره تر مرۍ را رسېدلې ده او ما د بېوسۍ حدونه ولیدل خرڅ ته ستا والی را رسېدلې ده او خرڅ ته ستا والی را رسېدلې ده دې کې څو شعرونه راهیر شو یاره دا ویروي مې یو لړزان د غوندې سیوری ویروي مې یو لړزان د غوندې سیوری ویروي مې دیوالونو کې نړان د غوندې سیوری ویروي مې سپړي سپړي رپېدونکې ډېواګۍ یعنې ګل سپړي 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 رپېدونکې ډېواګۍ یعنې ګل سپړي په ډیوټ کې راپان د غوندې سیوری ویروي مې سپړي سپړي رپېدونکې ډېواګۍ یعنې ګل سپړي په ډیوټ کې راپان د غوندې سیوری ویروي مې مجسمه خاموشي مې کړپ شي ماته شي زړه وچوي مجسمه خاموشي مې کړپ شي ماته شي زړه وچوي اندېښنې ستا یو چلان د غوندې سیوری ویروي ډېر ښه مننه ورمینه ندان ډېره مننه داسې ذهن ته راځي نه سلامت اوسه حاجي صاحب تاسو نو شعرونه اورئ یاره زه به تاله به د دوه شعرونو دعوت ترکم بیا به هم تا نه واورو چې ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم او تاله جانانه په ګلاب پسې تر کومې لاړم وهمي صاحب هغه په ما پسې 2-3 قدمه نه راتلو او توبه دا زه خانه خراب پسې تر کومې لاړم هغه په ما پسې 2-3 قدمه نه راتلو او توبه دا زه خانه خراب پسې تر کومې لاړم ډېر ښه جی ډېره مننه یو دوه شعرونه دي بیا یو څو شعرونه دي چې په څه سودا یم سودا نه یم خبر په څه سودا نه یم خبر زه د دنیا د عقبا نه یم خبر په څه سودا نه یم خبر زه د دنیا د عقبا نه یم خبر او سر ته دا شعر ډالۍ وي چې مننه خوشحاله خال خو نقطه د بدنامۍ د پویم خال خو نقطه د بدنامۍ د پویم دا ځنې څه وي والله نه یم خبر دم بیا ووایه خال خو نقطه د بدنامۍ د پویم دا ځنې څه وي والله نه یم خبر او هغه بل شوي چراغونه مړه شول هی دا څه وی وه نه یم خبر دم بیا ووایه ډېره مننه هغه بل شوي چراغونه مړه شول هی دا څه وی وه نه یم خبر